د بریتانیا د بشري حقوقو سفیره وایي چې طالبان دې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو لګېدلي غیر انساني بندیزونه پای ته ورسوي. ایلینر ساندرز چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 58مه ناسته کې خبرې کولې، له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو پر ضد خپل فشارونه وساتي ترڅو دا ډله د ښځو او نجونو پر وړاندې خپل محدودیتونه پای ته ورسوي. نوموړي د طالبانو له لوري د افغان ښځو پر زده کړو او کار لګېدلي بندیزونه وغندل او هغه یې یوه وحشتناکه پریکړه وګڼله. د بریتانیا د بشري حقوقو سفیر ټینګار وکړ چې د افغانانو لپاره روښانه راتلونکی یوازې هغه وخت شونی دی چې د ښځو او نجونو ټول حقوق رعایت شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په تیرو شاوخوا 4 کلونو کې سرسخت او ډیر محدودیتونه پر افغان ښځو لګولي دي او ان هغوی له خپلو انساني حقونو بې برخې کړي دي.